د لور په واده باندې د دې خاوند به پیسې خرچ کوي. د شریعت حکم دا دی کم کور ته چې دا ناوې واده کیږي هغه کور به خرچه کوي، نو خاوند به خرچ کوي، ولیمه به کوي، مهر به ورکوي، دیله ضرورتونه به پوره کوي. ټول د واده دپاره خپل کور برابرول او په کور کې په خپله کمره کې فرنیچري ښوده او بیډې ښوده او صوفۍ ښوده او المارۍ جوړول دا د جنۍ کار نه دی. دا دومره لوی ظلم دی، دا د جهیز چې کوم لعنت دی دا دومره عظیم ظلم دی چې زنانه ته دا زمونږ یوازې ظلم نه، دا د غیرت خلاف خبره ده. زنانه دې کور ته را روانه ده، نو زه ورته وایم ځان سره خپل بیډ راوړه، خپله صوفه راوړه، ځان له المارۍ هم راوړه، ځان له کارپېټ هم راوړه، ځان له ټول د خوراک سامان هم ځان له خپل راوړه. دا کم غیرت دی؟ یعنی یوازې مونږ وایو که نه د پښتنو د غیرت، د پښتون دا د انساني غیرت خلاف خبره ده چې زنانه کور ته را روانه ده ناوې راځي، نو زه ورته وایم چې زما په دې کور کې تا دپاره هېڅ شی نشته دی، صرف کمره پکې تیاره ده او کارپېټ که پکې وم ته ما ایستلی دی، خپل به راوړې ډوډۍ چې به زه در کومه لوښي به وله خپل راوړې، نو کچن سیټ به هم خپل راوړې او د دې سره چې کوم نور لوښي دي ډینر سیټ به هم خپل راوړې او سوپه سیټ به هم خپل راوړې او د کمرې چې کوم سامان دی که نه پردې وردې دا ټول هر څه دا به ته خپل راوړې. دا د جهیز په نوم باندې دا د جهیز نوم خاصې کې چې کوم تجهیز کیږي که نه د ناوې تیارول، نو دا ناوې تیارول د پلار او د مور کار دی چې هغوی به څه جوړه نیمه جامې ورته ورغوندوي، د هغوی به خامخا جامې به یې کوله نوې جوړه هم والي په خپله مرضۍ باندې پلار، نو په دې څه پابندي نشته. لیکن دا چې کوم لعنت جوړ شوی دی چې د دې جنۍ ټول سامان به پلار کوي، نو بې شماره جنکۍ د نکاح نه پاتې شوې او سپین سرې شوې، ځکه د پلار او د مورې وس نه کیږي چې دې لپاره جهیز تیار کړي. نو د جهیز نوم د دې کار دپاره دا یو ډېر لوی ظلم دی او د انساني غیرت خلاف خبره ده. د ښځې نه مطالبه کول چې ته ماله دا سامانونه ټول به راوړې او ته چې دلته راځې ستا دپاره زما په کور کې هېڅ شی نشته، کټ او بستره او سامان او کرسۍ او صوفه او قالین او د کمرې ټول سامان او د کچن ټول سامان دا ټول هر څه به ته خپل راوړې. دا کوم غیرت دی؟ لا اله الا الله لا اله